جرنیلانو ته هم وایم حکمرانانو ته هم وایم او په دغه پارلیمنټري کمیټي آن نیشنل سیکیورټي په دې کې موجود پارلیمنټیرینز او سیاستدانانو ته هم وایم چې د خدای خاطره دې خاورې له امن ورکړي دا د ډالرو دا جنګ په دې خاوره نور بند کړي مونږ ته وښایه چې د دې خلکو ګناه څه ده مونږ ته وښایه چې د دې خلکو جرم څه دی 21 ملیټري اپریشنز تا وکړل 22 ملیټري اپریشن تا روان کړی د بغیر د اعلانه 7-8 اګریمنټس او معاهدې تا وکړلې 35 لاک خلک د یو ځل د خپلو کورونو کډه په سر کړی دی په زرګونو خلک جبري ګم شوده دي اوس هم زما په خاوره کې بارودي سرنګونه پراته دي او زما بچي پې اکنډمیږي اپې شهیدان کیږي نن هم خلک خپلو کورونو ته واپس نه تللی لرې نه په دې تیرا کې خلک خپلو کورونو ته واپس نه تللی نو موږ د دغه اجلاس نه دا مطالبه کوو سوال کوو غوښتنه او پوښتنه ترېنه کوو چې موږ ته خپل جرم وښایي د دې پښتنو جرم څه دی هغه کم ګناه ده چې د هغې سزا دا بدامني ده چې زما عالم زما پارلیمنټیرین زما بازار زما اجرا زما جومات زما کلی زما ښار یو څیز محفوظ نه دی نو دا موږ ترېنه مطالبه کوو چې موږ ته زموږ هغه جرم زموږ هغه ګناه وښایي او بله مطالبه ترېنه دا کوو چې نور ملیټري اپریشن خیبر پښتونخوا کې نه منو ته موږ ته د 21 ملیټري اپریشن حساب راکړه ته موږ ته د 2 معاهدو حساب راکړه ستا نیت ټیک نه دی تر څو پورې چې قوم ته د 21 ملیټري اپریشن او د 7 اګریمنټس حساب نه ورکړي د هغې د ناکامۍ وجوهات دې ورته ښولي نه وي د خیبر پښتونخوا عوام 22 ملیټري اپریشن نه مني او مفتي صاحب ویډیو زه ګورم هغه ډېر په څرګنده انداز کې د خپل شهادت نه مخکې خپل اف آی آر درج کړی شاید چې په تاریخ کې یو سړي دومره په څرګنده دومره توپوک دومره راسخ دومره بلیک اینڈ وایټ دومره 2+2 په شان واضح انداز کې د شخصیاتو د حکومتي ډپارټمنټس او د ادارو نومونه اخیستي او د هغې خلاف یې په خپل ژوند کې د خپل قتل اف آی آر درج کړي زه د دې مجلس په توسط سره چیف جسټس پېښور های کورټ او چیف جسټس سپریم کورټ اف پاکستان نه مطالبه کومه چې د مفتي صاحب د دغه تقریرونو په رڼا کې دی د مفتي صاحب د خولي اف آی آر د دغه ادارو او شخصیاتو خلاف درج کړي شي او د دې خلاف د انویسټیګیشن او انکوایري وشي د کومو ادارو او د کومو شخصیاتو او د کومو ډپارټمنټس خلاف چې مفتي صاحب په خپل ژوند کې د خپل مرګ اف آی آر درج کړی وروڼو موږ ته وایي چې دا بدامني ځکه چې دلته د افغانستان نه دا څه کېږي د افغانستان سره د پاکستان نه علاوه د 5 ملکونو بارډر لګېدلی دی په هغې کې ایران دی په هغې کې چین دی په هغې کې ازبکستان دی په هغې کې ترکمانستان دی په هغې کې تاجکستان دی موږ خو نه هلته په دې تېرو 10 کالو کې 20 کالو کې 40 کالو کې نه ډرون اټیکس ولیدل نه مو خودکش دماکې ولیدې نه مو ملیټري اپریشن ولیدل نه مو آی ډي پیز ولیدل نه مو بدامني ولیدله او نه مو تباهي ولیدله د جان او د مال نو دا بارډر خو صرف موږ سره نه لګېدلی بارډر خو زموږ نه علاوه د افغانستان 5 ملکونو سره نور لګېدلی دی او بیا وایي چې دلته افغانستان خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې بدامني د را د وجې نه ده را خو ستا دشمن دی زما دشمن دی هندوستان د لومړۍ ورځې نه د پاکستان وجود نه تسلیم کړی نن هم په هندوستان کې هندوان را پاڅېدلي دي او د اورنګزیب عالمگیر د هغه مقبره وراني هغه اورنګزیب عالمگیر چې اقبال وایي چې هغه زمونږ
د ترکش آخري تیرو په دې هندوستان کې ترکش مارا خدم کې آخري د اسلام آخري تیرو په هندوستان کې هغه زموږ دشمن دی د هغه نه ګیله نشته دی خو چې ته په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې دا حرکت را کوي نو چې را د دوره لرې نه راځي نو ستا خپل وطن دی ستا خپل ملک دا ته څه کوې بیا دا خو ته د خپل ناکامۍ اعتراف کوې دا خو ته اقرار کوې چې ته د را په مقابله کې ناکام یې سره د دوی دومره لوی بجټ او سره د دوی دومره لوی اکوپمنټس او ملیټري هارډویر او بله خبره دا ده چې راته ایجنټان په خیبر پښتونخوا کې ملاویږي راته ایجنټان په بلوچستان کې ملاویږي د هندوستان بارډر خو پنجاب سره نږدې دی د هندوستان بارډر خو سند سره نږدې دی نو په سند کې امن دی په پنجاب کې امن دی او چې کوم بارډر لرې دی د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا ته هلته راکړي نو که راکړي نو بیا چې د راکم ایجنټ تا نیولې د کلبوشن یادو تر اوسه پورې دی هغه له پانسي ولې ورنه کړې ده ولې د کلبوشن یادو تر اوسه پورې ساتلی دی ولې د کلبوشن یادو له د دهشتګردۍ په جرم کې پانسي نشي ورکولی دا ستا بیا خپله ناکامیو نه اهلي ده چې د هغې سزا د پاکستان عوامو ته او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان عوامو ته بالخصوص ملاویږي عزیزانو څوک چې دلته د امن د امن بنیادي ضرورت دی د پاکستان په دستور کانسټیټیوشن آرټیکل 9 کې لیکلي دي چې د ریاست او د حکومتونو به دا بنیادي ذمهداري چې امن به ورکوي سیکیورټي اف ا پرسن لایف اینڈ لیبرټي هر یو کس ته به د ژوند او د ازادۍ تحفظ ورکوي دا د حکومت او د ریاست فرض دی او زموږ حکومتونه او ریاست په دې فرض پوره کولو کې ناکامه شوی دا ستا فرض دی چې ته به سیکیورټي ورکې ژوند ته به سیکیورټي ورکې ازادۍ ته به سیکیورټي ورکې د دغه امن دپاره چې موږ د حکومت نه غواړو مفتي صاحب غوښته په لوډ سپیکر بیا په چغو چغو دا خبره کوله چې امن راکړه امن راکړه ریاستي ادارې حکومتي ادارې او ډپارټمنټ خپل فرض پوره کړي جومات او مدرسه بازار کلی او کور ښار دا د نرپیس کی امن دور کی څوک چې د امن چغه وباسي دغه شی دی او څوک چې د امن خبره کوي دا ته په جیلونو کې چې د نصیر خان کوکي خیل ملک نصیر خان کوکي خیل جرم څه دی نن هغه لرې لرې په دې رمضان کې د خپلو بچو نه لرې په سختو جیلونو کې صرف په دې وجه ساتلی دی چې هغوی زما افریدو له امن ورکړه زما خاورې له امن ورکړه عبدالصمد د بنو دا هغه جرم څه دی د عبدالصمد خان د بنو یو ساده پښتون چې صرف د امن یو سپی دی د دې نه علاوه د هغه څه جرم نشته دی نن هغه په جیل کې ساتلی دی زه بلوچستان ته لاړم علي وزیر ته ګډاني جیل ته ملاقات له حق بلوچستان یوه ضلع ده په هغې کې په سارا کې یو جیل دی بلکل په سارا کې دشته کې په هغې کې علي وزیر ساتلی دی زه د ملاقات ته دوه نیمې ګنټې ملاقات مې ورسره وکړو وروڼه دا کوم ظلم دی علي وزیر یې 3 میاشتې پاډیاله کې وساته بیا یې سرګودې ته ولېږه بیا یې ګوجراواله ته ولېږه بیا یې بکر ته ولېږه بیا یې کراچۍ ته ولېږه بیا یې ګډاني ته ولېږه بیا یې سکر ته ولېږه اوس یې نوابشاه ته روان کړي جرم یې څه دی هېڅ جرم نه هېڅ جرم نه دا ظلم د ظلم نو څوک چې د امن دپاره د خیبر پښتونخوا په خاوره چغه پورته کوي هغه ته شهید کوي لکه د مفتي صاحب په شان او څوک چې د امن دپاره د خیبر پښتونخوا په خاوره چغه پورته کوي هغه لکه د ملک نصیر خان کوکي خیل او د عبدالصمد خان بروسي او د علي خان وزیر په شان دا د پنجاب او د سند په جیلونو کې ساتي دا ظلم دی ظلم او دا ظلم د خیبر پښتونخوا د عوامو سره زموږ د حکومتونو روان کړی دی عزیزانو زه آخره کې دا خبره تاسو ته وکړم حل څه دی د دې خبرې حل څه دی د دې خبرې حل دا دی چې زموږ د اسټابلیشمنټ او د حکومتونو نیت ټیک شي نیت یې ټیک نه دی نیت یې ټیک شي او په اخلاص وایي چې موږ دې خاورې نه امن ورکوو زه ضمانت درکوم په 24 ګنټې کې به دلته امن راولي
خو چې کله ته د بدامنۍ نه کاروبار جوړ کړې او ډالري جنگ مسلط کې مسلط دا بدامني دلته انډیجنس نه ده فطرتي نه ده قدرتي نه ده د دې ځای پیداګیر نه دی دا امپوزد بدامني ده امپوزد مسلط شوی دهشتګردي ده امپورټډ ټیرریزم دی د بار نه راغوښتلې شوې دهشتګردي ده چې کله نه دلته دا دهشتګردي په تیزۍ سیوا شوې ده د بین الاقوام نه په پاکستان باندې د ډالرو باران شروع شوی 7-8 ارب ډالر IMF ورکړه ده 2 ارب ډالر نور ورکوي 1 ارب ډالر انوایرمنټل کې ورکوي او ټول ادارې ورکوي موږ ورته وایو چې دا د دې خلکو په وینه باندې د ډالر دا کاروبار بند کړي دا بند کړي د دې په نتیجه کې چې دا سوچ او اپروچ یې امن نشي راتلی د امن دپاره اخلاصي نیت پکار دی د امن دپاره د نیت درستګي پکار ده لومړۍ خبره دویمه خبره زه د خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم چې ګوره روزه خو به روزه دا فیصله تاسو خپله وکړئ فیل دي حکومتي ادارې فیل دي صوبایي حکومت وفاقي حکومت پولیس انټیلیجنس فوج FC ټول کلاس شوي دي بالکل امن نشته دی بالکل ناکامه شوي دي نو خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم چې آخره کې ستاسو په لاس کې فیصله ده روزه خو به په هر صورت کې روزه د دوه کار کې به یو کار دپاره روزه یا به د جنازو دپاره روزه د جنازو دپاره لکه څنګه د مفتي صاحب په جنازه کې په لیکونو خلک راوتي دا چې کم زر ته تاسو خلک نږدې دی دا چې چا سره مینه کوئ دا چې چا باندې د قربانۍ دعوې کوئ یا به د ډک خلکو جنازې اوچتوئ او د دې په جنازو کې په لیکونو شرکت کوئ او که چېرې دا نه کوئ او د دې نه ځان بچکول غواړئ نو بیا د امن دپاره راووځئ په هره ضلع کې د امن دپاره داسې راووځئ لکه څه وخت مخکې چې سواتیان راوتي لکه څه وخت مخکې چې بلوچیان راوتي په لکونو په تعداد کې واړه او لوی د هر قسمه تفریق نه بالاتر د امن دپاره راووځئ او حکومتونو ته ووایئ چې دا ډرامې بندې کړئ دا د مرګ دا لبې نورې بندې کړئ دا زما په دې وطن باندې زما د وطن د بچو دا وینه تویل نور بند کړئ موږ په جنازو اوچتولو موږ په خپلو عزیزانو دفناولو ستړي شو زموږ تور سرې په سترګو کې اوښکې وچې شولې موږ ډېر تکلیف اوچت کړ دغه کافي دی بغیر د څه جرم نه بغیر د څه ګناه نه نو د امن دپاره راووځئ زه عوامو ته دا اپیل کوم علماو ته دا اپیل کوم اتحاد او اتفاق وساتئ هر قسمه سیاسي تفریق نه بالاتر هر قسمه مسلکي تفریق نه بالاتر هر قسمه پیشهورانه تفریق نه بالاتر ټول اتحاد او اتفاق سره یو موټی شئ د خپلو بچو دپاره د خپل جوماتونو د تحفظ دپاره د خپل مدارسو د تحفظ دپاره د خپل علماو د تحفظ دپاره د خپل قیادت او سیاسي مشرانو د تحفظ دپاره د خپل ښارونو آبادو د هغې د تحفظ دپاره په دې خپل خاوره د امن دپاره د هر قسمه تفریق نه بالاتر د اتحاد او د اتفاق مظاهره وکړئ او راووځئ سپین بیرغې راوالئ سپینې جنډې راوالئ د امن جنډې د امن نارو سره په ټولو ضلعو کې په لکونو په تعداد کې په اتحاد او اتفاق سره راووځئ او کښېنئ حکومت ته ووایئ چې بدامني نه منو بدامني نه منو موږ ته به امن راکړئ د دې غریب قوم نه 4,000 ارب روپۍ عدالتونه فوج پولیس FC او انټیلیجنس ایجنسۍ د امن دپاره علي 4,000 ارب روپۍ چې دا 4,000 ارب روپۍ د دې غریب او مقروض قوم نه علي نو امن به هم راکوي انصاف به هم راکوي چې نه یې راکوي نو دا پیسې بیا ماله ظلم کوه خو دې ته فکر کوه او چې د پښتون نامه مې هېره نه کړې رقیبه نن که یم بېوسه خیر دی خو د پرون نامه مې هېره نه کړې نن به د جنګ بری دا ستاسو وي خو تل د ګټون نامه مې هېره نه کړې او چې په موږ مرګ ستړی او لا نه شو ختم داسې ژوندون نامه مې هېره نه کړې زما دا درخواست دی د خیبر پښتونخوا ټولو عوامو ته چې د کوم طاقتور لهر د بدامنۍ راپاڅېدلی دی نو د هغې لپاره ستاسو لپاره به امن به څوک نه ګټي ما ته دلته به مختلف قسمه پولیټیکل خلک وي خو زما ډېر زیات درد په دې باندې وشي چې د پنجاب د تحریک ولې نه اوچتېږي چې دا پښتانه زموږ وروڼه دي لکه د چرګانو په شان کټلېږي دوی له تحفظ ورکوي د سند نه تحریک ولې نه اوچتېږي
ولې نه اوچتېږي د سند نه چې د سند خلک وایي چې بلوچستان او پښتانه زموږ وروڼه دي امن د هغې ضرورت دی لکه څنګه چې دلته امن دی هلته امن پکار دی لکه څنګه چې پنجاب کې امن دی سیالکوټ کې فیصل آباد کې او لاهور کې امن دی کارخانې روانې دي او د ژوند روزګار او ترقي په مخ کې باندې روانه ده دقسې امن روزګار او ترقي د خیبر پښتونخوا حق دی هغې لی ورکوي ولې نه راپاسي ستاسو د امن جنګ د بل څوک نه کوي تاسو دی کوئ نو دا مې درته درخواست دی ټول خیبر پښتونخوا عوامو ته چې اتحاد او اتفاق سره د هر قسمه اختلافات نه بالاتر سپینو جنډو د امن سره د امن په نارو سره دا په ټولو ضلعو کې راپاسې او کینې او د هر هغه حکومت که صوبایي دی که وفاقي دی که اسټبلشمنټ دی که فورسز دي که اف سی ده که پولیس دی که عدالتونه دي د هغې ټولو خلاف او د هغې ټولو نه د مطالبې د غوښتنې دپاره یو زبردست قسمه پاڅونونه او اپرایزنګ او احتجاج او پروټست دا په خپلو خپلو علاقو باندې وکړي انشاءالله دا جدوجهد د امن جدوجهد دی د قرآن پاک لار ده د اسلام د خدمت لار ده او دا به انشاءالله په دې شهادتونو باندې رستو کېدی نشي دا په جامع حقانیه کې زموږ څومره ډېر نږدې ورور د زړه ټوکړه هغه شهید شو بیا د هغې نه پس په وزیرستان کې یو ښایسته عالم دین په محراب کې چې هغه مونځ کو امامتي ورکوله هغه ته یې بند نصب کړی سره د اوو خپلو مقتدیانو هغه شهید کړی شو د هغې نه پس مفتي صاحب زموږ دا شهید کړی شو د هغې نه پس په بلوچستان کې علما شهیدان کړی شو دا شهادتونه او دا قتل واردګري د علماو او دا په جوماتونو دا په مدرسو باندې حمله دا د قال الله او د قال رسول چغې بلې کولی نشي انشاءالله د قال الله او د قال رسول الله چغې به دغسې پورته کېږي انشاءالله او دا مشن به دغسې رواني الله دې مفتي صاحب ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي د هغې شهادت دې قبول کړي د هغې په بچو د هغې برکات ساتي او موږ ټولو ته دا توفیق راکړي چې د قرآن و سنت مشن په مخ کې باندې بوځو و آخر دعوانا الحمدلله رب